د نبی کریم صلی الله علیہ وسلم د سیرت پاک غټ غټ واقعات میں شروع کړیو. پنځمه هجره کې د نبی علیہ السلام د مدینه منوره د هجرت پنځم کال کې یو تاریخي لویه واقع پیښه شوې ده او مسلمان له الله لویه کامیابي ورکړې ده او یو لوی جهاد شوی دی، هغې ته غزوه خندق وایي. غزوه احزاب هم ورته وایي او غزوه خندق هم. په شوال د رکوټ اختر په میاشت کې په 15 هجره کې دا شوی دی. غزوه خندق ورته په دې وجه وایي چې نبی علیہ السلام او صحابه یو لوی خندق کنيسته و د خپل دفاع لپاره. غزوه احزاب ورته ځکه وایي چې ټول کافران چې څومره وو، یهودیان او مشرکان، د مکې خلک او د ګردونوا، دی د مسلمانانو خلاف یو متحده محاذ جوړ کړو. ګڼې ډلې یو ځای شو، په مدینه شریفه حمله وکړه. ډلو ته احزاب وایي، حزب ډلې ته وایي، احزاب جمع ده. لویو ډلو په شریکه حمله وکړه، ځکه غزوه احزاب ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ته اطلاع ملو شوه چې د مکې کافران په ډېر زور او شور در روان دي او په مدینه حمله کوي. وجه د یهودیانو شرارتو. حیی ابن احتب دا د یهود لوی مشرو د بنو نذیر قبیله، یو دیو یو کنانه ابن الربیع، دا دواړه لاړل مکې مکرمه ته او د مکې کافرانه د حضور پاک خلاف بل وکړل. هغه خاصم پړه کې بغض او حسد د حیی ابن احتب او کنانه ابن الربیع وته چې تاسو راځئ، تاسو د بار حمله وکړئ او د دننه نه به د سره زه ملګری شم، مسلمانان به ختم کو. او بیا دا حیی ابن احتب وګرځېد، د مکې نه بهر غطفانیانو سیدل، دا اجرتی قاتلانو. تاسو ته ما مخکې ویلو چې د مسلمانانو نه یو ځل په سازش 10 کسه بوتل شهیدان یې کړل، واقع مې ذکر کړې ده. بیا او یا کسان بوتل په بیر معونه کې شهیدان کړل. اجرتی قاتلانو په پیسو به مړی کول، ډاکې به کولې، لارې به لوټ کولې، او که د چا به هم سړو ته ضرورت و نو دی له به پیسې ورکړې، دا به ورسره اوچت شو. حیی ابن احتب لاړو، د دې غطفانیانو چې کم سردارو هغه ته وی چې مونږ سره د مسلمان خلاف را پاسه، او د خیبر دا د کجورو لوی وطن اوسم دی، او هغه زمانه کې مو د خیبر چې څومره کجوري دي نو په کال کې به نیمه کجوري د تاسو له درکو، نیمه به زمونږ، نیمه به ستاسو. د هغې نه ډېر لوی شی جوړېده. هر کال به زه د خیبر نیمه کجوري تاسو له درکوم. هغه تیار شو او دا یو سازش وکړو. دوی ډېر سازشیان په مدینه شریفه کې چې اوسېدل، نو د پیغمبر علیه السلام پورې به خنداګانې کولې. یو ځل یو سړی راغی، یو یهودي، او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو. نو وی السلام علیک، مونږ وایو السلام علیک یا السلام علیکم، هغه وی السلام علیک. سام هلاکت او مرګ ته وی. بی بی عائشه صدیقه ناسته وه، اپې پوه شوه او ته غصه شوه، وی علیکم السلام واللعنه، وی تاسو باندې د هلاکت او په تاسو د خدای لعنتي. نبی علیہ السلام بی بی عائشه ته وی علیک بالرفق، وی عائشه نرمی کوا، سختی مکوا. وی دا الله رسول تاو نه ریدل چې هغې درته څه ووی، درته وی السلام علیک، ته د هلاک شي خیره درته وکړه. نبی علیہ السلام او فرمایل وی تاو نه ریدل چې ما ورته څه ووی، ما وی وعلیک، یعنی دا تا چې څه ووی دا دې پته
نو داغي خیره زما په حق کې نه قبليږي او زما خیره الله داغي په حق کې قبلي، خو ظالمان پويږي نه. نو ګوره دومره حرامیانو چې دا سلام به سم نه چاو. اوس هم ګوره بعض خلک دا سلام غلط وي، سام لفظ استعمالي، سلام علیک، سلام علیک، سام هلاکت ته وي، مرګ ته وي، تباہی ته وي. نو د پښتنو طریقه دا ده چې مضبوط الفاظ سره وایي السلام علیک، السلام علیکم، دا سلام اچوا. دا رنګ خط چې چاته لګي هم پکې سلام اچوا. ډېر خلک عموما د واده خطونه چې لګي نو السلام علیکم پکې نه وایي، او څوک پکې بسم الله نه لیکي د خط باول کې، بسم الله الرحمن الرحیم پکې نه لیکي. الک راولي یروي د خط سو خیال نه ساتي، درې سو حفاظت نه کوي، نه حفاظت پتا نه دته چې خط لګي مسلمان ته لګي، اپوي شو حفاظت پوي شو. دا تا چې پکې د خدای نوم لته چې پکې لاندې لیکي عبد الله، د خدای نوم را نه، ته چې پکې د پیغمبر نوم محمد پکې لاندې راځي، د پیغمبر نوم نه دی، نو چې بیا د واده غ نمونه خلاص نمونه پکې لاندې تعلیق کړي. په غلط نمونه کې چا په نوم کې د خدای نوم راځي، د چا په نوم کې د پیغمبر نوم راځي، نو بیا دا ملیکا کنه. ولی چې بے قدری کیږي، د بسم الله بے قدری کیږي او ته بسم الله نه لیکي، نو ستا په نوم کې د خدای نوم دی، الله دی پکې، محمد دی پکې، نو بیا د دې بے قدری کیږي. دا ولی لیکي؟ نو دا اسی فضول خبره ده. کلم چې خط چاته لیکي کدا وادي مکمل لیکي بسم الله الرحمن الرحیم او بیا السلام علیکم برابر. دا د خط آداب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خطونه لیکلي دي، ګوره کافرانو ته چې خطونه لیکلي دي بسم الله پکې لیکلي ده. دې سوچ نو څه چې د کافر ته خط لګم او د بسم الله احترام بنه کوي او د بسم الله ادب بنه ساتي. نو چې نبی علیہ السلام کافر ته بسم الله لیکلی دا، بسم الله الرحمن الرحیم. او سلیمان علیہ السلام خط الله په قرآن شریف کې نقل کړی دی، نو هغه بلقیس ته خط لیکه. بلقیس هغه وخت کې کافره وه او خط یې ورته لیکه انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلوا علی واتونی مسلمین. نو هغه ګوره سلیمان علیہ السلام د بسم الله ورته ولیکله، حالانکه چاته لیږي هغه کافره ده. نو کافر خود بسم الله احترام نه کوي. یا حضور پاک چې کافر ته خط دیږي بسم الله پکې لیکي، نو ته پته را چې یا به احترام کوي یا به نه کوي. کسرا ته خط ولېګا نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکلی و، او کسرا ته چې خط ورسېد نو هغه اوشلو، د پیغمبر علیہ السلام خط اوشلو. حضور پاک وته خیره وکړه، اخیره په ولګیدا، خدای غرض مریض ختم شو. نو خط کې بدا نه وي چې هغه احترام کوي که نه کوي، دا هغه کار دی، کوي که نه کوي. مسلمان دی ته په ښه ګمان کوه چې هغه مسلمان دی، او مسلمان به خامخا د خدای د نوم احترام کوي او د بسم الله د قرآن شریف د آیات به احترام کوي. نو خط کې خامخا بسم الله الرحمن الرحیم پورا لیکي، السلام علیکم پورا وایي. دا د پیغمبر علیہ السلام طریقه ده. نو دی به وي نبی علیہ السلام د برالل وی السلام علیک، دا به د دوی یو د پیغمبر علیہ السلام کتب خیره کوله. یا بعض صحابه برالل اغیب نبی علیہ السلام تو راعنا، قرآن شریف کې الله فرمائے مونږ لحاظ وکړه. لکه مونږ پښتو کې وایو مهرباني. مهرباني دا چې په تا مهربان یم یا ته په ما مهربان، دا یو لفظ مهرباني. مهرباني دغه رنګ اغیب راعنا، دا مونږ لحاظ وکړه. لحاظ دا چې مونږ ته سبق وخایا، مونږ ته قرآن وخایا، مونږ له څه شی راکا. نو دی یهودیانو بسوي دی چې برال النبی علیہ السلام لا، نو دی باغی کې لږ د ځانه زیاتې وکړو، راعینا دی عین له به لږ زور ورکړه، یې به پکې جوړه کړه. راعینا معنا دا چې ته زمونږ شپونکی یې، او یو سترګې به ښکته کړې، پټ پټ به یو بل پورې اخته او بل سره خندل چې دا دی ګوره مونږ د نبی علیہ السلام بیا ادبي وکړه. الله قرآن شریف کې مسلمانان منع کړل وی دا راعینا مو وایه، ځکه دوی د بیا ادبۍ په شکل استعمالوي، یہ پکې زیاتې انظرنا وایه چې دا الله رسول زمونږ خیال وساته، زمونږ ته نظر وکا او زمونږ متعلق ښه سوچ وکا. نو دا دې پورې مې وی چې یهودیان دا ډېر سازشیانو، نو دی لاړل د مکې خلک یې راپار کړل او غطفانیانو سره دا وعده وکړه چې د خیبر نوې کجورې به ستاسو وي، و د مسلمان خلاف را پاسه.
لوی لخکر د 10,000 کسانو تیار شو په مدینه باندې د حمله د 10,000 مضبوط لخکر دی. حضور پاک ته چې کله اطلاع رااله نبی علیہ السلام فوراً د صحابه میټینګ راوغوښت. ویسوکو مدینه کې پاتې شو او کبار ورته وزو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د فارسو هغه ته د خپل علاقې او طریقه معلومه وا. هغه د الله رسوله زمون په علاقه کې چې پچا دومره درون لخکر راشون یو خندق کني مونږ به یو خندق کې چا پیرو کنو او هغه میانس کې بشو کافر براشي نو په خندق خو بنشي راتلی او چې په خندق راځي نو لاس بخامخا لګي توره بخامخا غاړه تاچي مونږ به پکانو په غشولو په خپل به تختی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره خوښه شوه او مدینه منوره کې یو غر د جبل سلع وتوي دا هغه غر شاته پیغمبر علیہ السلام لال او په خپل باندې کر خراخ کا صحابه وتا وی دلتا خندق کنه وی شابه شروع کې. یو طرف ته غر دی جبل سلع بل طرف ته اسم التا مساجد سبعه خمسه به وتوي مخکې و جمعتونو مساجد سبعه بیا دوروان شو نو پنځه پاتې شو مساجد خمسه. اوس هغه ټول روان شوی دي د ما په خیال کې 3 جمعتونه پاتې دي. یو برا د غر په غونډه په سر دی مسجد فتح وتوي اوسم شته دغه جمعات را کوټه خو څخه کال په دې عمره کې چې زوال لما نو هغه ته جرندا چولې سو کو ته پریدینا او مخکې په کې خلکو 2 رکعات منځ کو. نبی علیہ السلام دغه ځای منځ کړو او د حضور پاک خیمه یو وخت په دغه ځای و. لاندې یو بل جمعات مسجد سلمان فارسی وتوي او یو بل جمعات مسجد عمر بل حضرت مسجد ابوبکر بل مسجد عثمان دی بل مسجد علی دی. نو سیر وان کړي دی او 3 جمعات شتا او حکومت سعودی التوسیو لوی خپل دا فهد په زمانہ کې یو لوی جمعات جوړ کړي دی. د دغه د مساجد سبعه چې وتوي دا غزوه خندق دقل ته شوی دی. نو حضور پاک کو تکر خراخ کا او 10 صحابه ته 10 غز ځای حواله کو وی 10 صحابه بل 10 غز ځای کني یعنی سړی سر یو غز ځای دا تکړه شه او صحابه 3000 کسانو 3000 نو 3.5 میلا لوی خندق یو کنو 3.5 میلا هر یو سړی سر غزو په 10 کسانو 10 غزا 15 غزا جوور او 15 غزا پلن دی وته نشان واچو وشابه تکړه شه دومره جوور لخکره او خندق یو کنو چې د ابو طریقه کې راوته. دا وګد خندق شو یو خوا بل خوا مخامخ غاټ خندق او شاته غر دی او صحابه کرام چې څومره دا په دغه د خندق او د غر په دامیانس کې دی راشو. دا خندق په شپږ ورځې کې تیار شو شپږ ورځې کې دنه او دومره په تکلیف تیار شو د درته نشم ویلې ځکه یخنی و په دغه ورځو په مدینه منوره کې انتهایی هوا به لګېده او صحابه وږي مو ډېر زیات. نو دی غریبانانو په دې خېټو پورې کانې تړلې هر صحابي خېټې پورې د لوګي د لاسه کانې تړلې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 کانې تړلې د لوګي د لاسه. حضرت جابر رضی الله عنه وی چې مې وکتل پیغمبر علیه السلام ته د لوګي آثار مې پکې معلوم کړل وی ټینګ نشم وی مې چې د الله رسول اجازه راکې او ګډه له کور ته ورځم وی لاړ شه وی چې کور ته لاړم بیبی ته مې بیبی خزه حضور پاک باندې مې لوګولې دا قسم په خدای که صبر دې شم ټینګ نشم ډېر وګړي نور یو کانې تړلې دي او حضور پاک 2 کانې تړلې دي د خوراک سشته کنيشتا وی خزه راته وی چې دغه وړ شي لوکې د کور کې ولاړه ده د قرانه ساتل چې لوکې ده ولا غوندي پټې نه بوهما او دا لګوندي یو ساعه وربشي دي یو ساعه 3.5 کیلو دي 3.5 کیلو دا وربشي دي وی مې چې خلاصه وکا ته دا وربشي ولکا مې چن باندې او وېغاګه او زه دا چې لوکې لالومه او نبی علیہ السلام په پټ غوندي راو غواړم د یو 2 کسانو سره نه دا ډوړې به وخوري وی ډېر راخدا وی خدای مې زرهغه وربشي مې چن کړې کړلې او ماغه چې لوکې پټینه چې لوکې دا مې لالکلا او سرمن مې ته وستا او وخه مې ټوټه کړه وی ما وخه په خپل ویندل صفا مې کړو په کټوي کې مې واچول او خدای مې لګیا دا هغه وړه هغهږي
وی ما ته زه را روان شم وی ښځه راته وایي چې سړیه ګوره ډېر خلک رانه وایي او نبی علیہ السلام ګوره سخي دی اسې نه ګڼ کسان راولي نو پویه کا ورته ووایه چې صاحب دومره وړه دي او دومره خوراک دی او ورته دا مو وایه چې یو ته راشه یو دوه درې کسه ځان سره بس راوله نه چې ډېره ښه ده وی چې رالم حضور پاک مبارک ته مې عرض وکړه چې د الله رسوله یو وړه غوندې کورنۍ چیلوکې د ما لاله کړه غوښه مې کټوۍ کې واچوله او ښځې مې 3.5 کیلو یو ساع بیا ورته هغه زمانه کې وي دا کیلوګان نو 3.5 کیلو یو ساع هغه غله ده هغه مې ښځې اوړه کړل نو یو ته راشه یو دوه درې کسان ځان سره چې هغه ډوډۍ وخورئ وی حضور پاک ما ته وی چې دا خو ډېر شی دی دا خو لږ نه دي دا خو ډېر شی دی او وی اواز یې وکړه ای د خندق خلکو راځئ جابر دعوت کړی دی ټول راځئ وی زه مخکې شومه او په منډه لاړم کور ته او داسې شومه چې ما وی چې زه خو شرمېږم حیا راځي زه خو شرمېږم حیا راځي ځکه چې څوک ډوډۍ راولې او ډوډۍ نه نو دا خو غټه بېعزتي ده دا به څه کېږي وی ښځې ته مې وی چې ښځې نبي علیه السلام خو ټول د خندق خلک راوستل 3,000 کسان دي خو ټول راوستل وی ښځه مې هوښیاره وه وی ما ته وی تا ورته ال ویلی دی چې څومره شی دی وی مې چې او ما ورته ووی چې وړه چیلوکې ده او دغه 3.5 کیلو یو ساعه د غله ده وی چې ال دی ورته ویلی دی نو پروا مه ساته دا اوس زمونږ میلمانه نه دي دا د نبي علیه السلام میلمانه دي هغه راغوښتي دي نو اوس که وله ډوډۍ پوره کوي او که نه پوره کوي زمونږ دغې سره زه زویم وی چې کله یې زه رخصتولم وی حضور پاک راته وفرمایل چې ښځې ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پخوي زه درځم زما مخکې به پخوي او کټوۍ هم لا ده نغري نه مه کوزوې زه به درځم وی چې څنګه نبي علیه السلام راغی وی ما ته وی کټوۍ د کم دی د مې صاحب دغه د پنغري پرته ده وی لاړې مبارکې پکې ټوکړه دي یاره زه وایم دا صحابه څونه خوش قسمت هغه خوراکونه خېټو ته تللي دي چې په کومو کې د رسول الله مبارک لاړې شاملې دي څومره مبارک خلق دی بعضې خلک اوس هم صحابو پسې بدرد وایي دا سپېره خلق دی دا د پیغمبر دشمنان خلق دی زما دوستانو پسې چې څوک کنځل کوي دی ما سره بغضي زه خوښ یم زما دوستان مې هم خوښي نو چې د چا الله خوښي د خدای رسول به یې خوښي او چې د چا د خدای رسول سره مینئ د خدای د رسول دوستانو سره به یې مینئ چې هغه صحابه کرام قسم دی چې دوی څونه محنت کړی دا دین خو موږ ته د دې له مخه را رسېدلی دی کدی دا محنت نه وی کړی دا خواري نه وکړي دا کوششونه نه وی کړي تاسو تما تیر جمعه مخکې جمعه د احد قصه وکړه د بدر مې درته وکړه بیر معونه په داسې حالتونو کې چې د غریبانو ډوډۍ بنوه جامې به نه وي شلېدلې جامې به وي او د دې دین دپاره هغوی څومره مشقتونه جهادونه او څومره محنت وکړو موږ ته تیاران وړی را رسېدلې ده نو صحابو پسې نبی علیه السلام فرمایي یو ځل وفرمایي وی اے خلقا وری زما مرګرو پسې خبرې ونه کې پام کوي وری زما مرګرو پسې خبرې ونه کې زما مرګري دا غینا د غشو ټاکې ما جوړاوه لکه په غشو چې تاسو هدفونه ولې پام کوي زما مرګرو پسې خبرې ونه کې او بیا فرمایي الله الله فی اصحابی اوہو سخت جمله الله الله د خدای نه ویریږي د خدای نه ویریږي زما د صحابه په حق کې بدرد مو او بیا سوي د غشو ټاکې لا تتحدوا د غشو هدفونو ټاکې ته ما جوړاوي او بیا وای فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وکتاسو کې یو کس د احد د غر عمر سره در خیرات کی د احد غدري نیم سلور مله کې غټ غر دی د احد د غر عمر سره در سو خیرات کی د صحابي د چټاکې خیرات تم نه رسی د زما مرګرو ته ولې کنځلې کوي او بل حدیث کې راځي وې زما مرګرو سره چې چا مینه وکړه وې زما د وجه سره مینه وکړه او زما مرګرو سره چې چا بغض کوي دې زبدي شمزکه وسره بغض کوي نو سپیره سړی دی هغه څوک چې د پیغمبر په صحابه پسې لګیا دي او د حضور پاک مرګرو پسې بدرد وایي جناب
نو ګوره د حضور پاک لاړې خوړلې دي، لاړې مبارکې په هغه کټوې کې تو کړلې او په هغه وړو کې لاړې مبارکې تو کړلې. او بیا هغه جابر ته وایي ښځې ترې ووایه چې ځان له بله ملګرې راوغواړي چې ډوډۍ ورسره پخې کړي. و 3.5 کیلو خو یوه ښځه هم پخولی شي. وی نه ښځې ته دې ووایه، وایي بس بله ښځه وله راله راوغوښتله او شروع یې وکړله. وی حضور پاک با ډوډۍ راغشتې او یو غټ لوښی مونږ کرا او په هغې کې به یې پخپله چوري کولې او کټوې ته به کاسه دننه کوله او په هغې کې به یې غوښه هم راغشته او ښوروا به هم راغشته او هغه به یې په هغه ډوډۍ د پاسه اچوله. او پخوا عربو کره به غټ غټ لوښي و، 10 او 20 او 30 کسان به پکې ناستېدل. لکه زمونږ په دې وطن کې دا وریجو سره چې هغه غټه وریجو دیګ پکې راغی، هغه غټ د اوسپنې شی وي، داسې غټ غټ پینې به وي او لوی لوی کاسې به وي. بس وی صحابه راتلل او مړېدل به او پاسېدل به او بیا به نور راتلل مړېدل به او پاسېدل به او حضور پاک به هغه ډوډۍ ورته پخپله چوره کوله او دا کټوۍ نه به یې پخپله په کاسه باندې غوښه او دغه ښوروا غشتله او د هغې د پاسه به یې چوله. وی چې څومره د خندق خلک و ټول ماړه شو. دا معجزه وه د حضور پاک، ټول ماړه شو. او قسم د حضرت جابر وی بخاری جلد ثانی کې راځي کتاب المغازی کې، وی حضرت جابر وی ټول ماړه شو. وی زمونږ تنور اقصې ډوډۍ راغورځولې، ډوډۍ پکې پخې دی او کټوۍ هم هغسې جوشېدله چې څه پکې هم هغسې پخېدله. دا یو معجزه ښکاره شوه. وی دویمه یو معجزه بله ښکاره شوه. خندق چې کله کنستېده، وی نبی علیه السلام په خپله را سره لګیا دی کار کوي. خلق وی که نه وی اسلام کې د مزدور تا پخنه، اسلام کې چې کوم د مزدور قدر دی، نبی علیہ السلام په خپله لګیا دی مزدوری کوي. د دنیا یو بادشاه به نه نوخی چې مزدور سره بیلچې راوالي. نن د دنیا دا چې کوم خلق لګیا دی دا لیبر ډی مناوی او د مزدور ورځې مناوی، پاک قروز به لږه بیلچې راوالي او یا پکې هغه دغه د کر ورځ شي نو یو بوټی به چېته نوکران به ورته بوټی م راوالي او ځمکه به م وله وکنې بیلچی ولې بوټۍ غوندې ورکړي او بوټۍ خاوره به ور واچوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا د مزدورانو سره خدمت کوي او ملې تړلې ده. یو صحابي وی قسم په خدای چې د حضور پاک خېټه مبارکه مې ولیدله، وی دوړې پې د پاسه پرتې وي، غبار ګرد و غبار پې د پاسه پروت دی او یو ځای کې یو چټان راغی، یو سخته تله ځمکه وه. وی مونږ پې وسې کولې خو نه میده کېدله. وی نبي علیه السلام ته مو الوې چې د الله رسوله داسې یو ترړه راله، یو کلکه چټان دی مضبوط او نه ماتېږي، څه ورسره وکړو. وی زه درغلم. وی لږ ساعت پس حضور پاک مبارک راغی. وی چې راغې نو ګینتري یو چته کړه او راوی بروله او بسم الله وسره وی بسم الله الرحمن الرحیم. وی غزار یې ورکړه. وی چې غزار یې ورکړه نو 3 مېسه داسې لکه د شګو په شانتې وبېده او یو رڼا تې اوچته شوه. نو چې دوباره بسم الله ووی او غزار یې ورکړه نو بیا 3 مېسه لکه د شګو په شانتې وبېدله او چې 3 باره بیا هغه کوداله اوچته کړله اګینتري او بیا بسم الله وی او راوی بروله نو مکمل هغه چې کوم کاڼې و هغه لکه د شګو ریزه ریزه شو او 3 واړو غزارو سره رڼا اوچته شوه. وی فرمایل چې دا لومبۍ رڼا تاسو ولیدله، دې باندې خدای پاک ماته د شام محلاتو ښودل او ماته الله دا او فرمایل چې ستا د امت به خدای پاک دې شام ته رسوي. وی دویم ځل چې مې وواله او رڼا تې اوچته شوه نو ماته د یمن محلات خدای پاک وښودل او دا راته الله ووی چې ستا امت به یمن ته رسېږي. او چې 3 غزار مې ورکړه رڼا تې اوچته شوه نو دا د کسرا او د فارس علاقې ته رڼا ورسېده، هغه محلات مې ولیدل او ما ته الله فرمایل چې ستا امت به دغه شام ته او یمن ته او فارس ته رسېږي او مقصر شوله. دا یو بله معجزه شوه. خدای ورته ښیي چې دې وخت کې خو ته باقاعده لګې خپل دفاعي پوزیشن کې یې او کافران راځي خندق کنې، خو فکر مه کوه امت به د دې دنیا ګوټ ګوټ ته زه رسو انشاءالله العزیز. همغسې وشوه. بهر کیف دا بله معجزه شوه. او چې کار به کو نو صحابه او نبی علیہ السلام یو بل سره شعرونه هم وی، نحن الذین بایعوا محمدا صلی الله علیه وسلم علی الجهاد ما بقینا ابدا
مونږ هغه خلک یو چې مونږ د نبی علیہ السلام سره په جهاد بیعت کړی دی تر سوچ جم دیو نو مونږ د پیغمبر علیہ السلام نه نرستو کېږو او د کافر او دشمن په مقابله کې به سره جهاد کوو دا باغیم وي دا به صحابه وي او نبی علیہ السلام مبارک باور سلام کله کله لګیاو او دی بم وي کنو شیرونم دی هغه په شریک باندې بلګیاو اللهم نبی علیہ السلام باواز وکړو اللهم لا عيش الا عيش الاخره اللهم چې دی بدوي چې نحن الذين بايعوا محمدا مونږ هغه خلک چې د نبی علیہ السلام سره بیعت کړی په جهاد تر سوچ جم دیو ما بقینا ابدا نو بیا سری بیا به نبی علیہ السلام اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره خدایا جن خونه دی مگر د آخرت جن دی د دنیا جن خدا کړهو جن دی کله بیماری برازي کله تکلیف برازي کله جګړه برازي کله فتنه برازي لا عيش الا عيش الاخره پورا کامل جن د دنیا نه د آخرت ته فاغفر الانصار والمهاجره خدای د انصار او مهاجرین او بخي دا دعا به ته په خندق کې کولا نو چې په دومره تکلیف کې صحابم لګیای دا الله لپاره په تکلیف په برداشت کوي او حضور پاکم لګیای دا خدای لپاره تکلیف برداشت کوي او ګیم دی یخلیم کېږي نو تاسو وایي چې دا دعا به خدای قبلې کې ونه قبلې د نبی علیہ السلام او خامخا قبلې کې مستجاب الدعوات ته خدای وخت ګوره دغه وخت دعاګانې کړي او صحابه وی والله لولا الله ما اهتدينا د خدای حمد به هغه وخت کې ادا کو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا خدای کته نه وکنا نو مونږ به هدایت نه ومنته خدای دا خو ستا په توفیق او ستا په امداد مونږ په اسلام کې داخل شو هدایت مونږ مونږ باندې مونږ کړي وي او نو مونږ صدقه ور کړي وي الله دا خو ستا په وجه دی واقعي دا د خدای مینه ده مونږ سره چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړی ټول وای الحمدلله منځونه کو مونږ صدقه ورکو دا د الله مینه ده والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا ان الاولى قد بغوا علينا الله په مونږ باندې اطمینان راوړي خدای فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قینا خدای کومنګا او دشمن یو بل سره مخامخ شو خدای قدمونم کلکا ان الاولى قد بغوا علينا دي کافرانو په مونږ زیاته کړي په مونږ ظلم کوي چې هغه مکینه د مونږ خلاف لخرې جوړې کړي دي د ټولو کافرانو لخرې غونډې کړي او په مونږ حمله کوي اذا ارادوا فتنه ابینا او دوی د مونږ نه سغواړي مونږ واپس کفر ته راوغواړي چې واپس د مور پلار د نیکونو عبادت په شانت دین اختیار کړي ابینا مونږ د انکار کوو کدا ازړې وچوي کنه خو مونږ واپس اغازور دین ته نه ځو نو دینم د اسلام قبول کړي نو چې دا ابینا به وي نو پیغمبر علیہ السلام هم ورسره आवाज پکې اوچت کا او په شریک به وي ابینا 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 چې موږ د دې د کفر او شرک نه انکار کوو ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابینا په دې به आवाज اوچت دین علماء دا معلومه چې دا جهاد په میدان کې یا اسه شعرونه ویل یا نظمونه ویل د زړه د خوشاله لپاره دا جایز دي نبی رسول الله په خپل ویل او بیا جهادي دا جهاد د لپاره ټریننګ کول او تربیت کول او خپل سامان د جهاد برابر اول دا د نبی رسول الله ته د کوډاله پکې استعمال شو خندق یو کناو په طائف باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله حمله کولا نو د طائف مضبوطه قلاګانې وي نو هغه لپاره منجنیق استعمال کړو مچوغنا دا اوس چې په خوا به زمون په وطن کې خلکو سره مچوغنه وي کانی به پیوشتل هغه به دا باندې چخ په شانته مچوغنه جوړې کړې وي باندې باندې چخ په دا سلور طرف ته ټالونی په خوا دي خلکو په ځانګل اوس ولې په خوا داسې نو دا په سلور طالبو نو هغه کې به کانی خو دی غټ غټ تیږي به خو دی ابه تاو چوچت په شو کلا نو یو پړې به پرې خو دو نو کانی بلال او په یو ځای کې به پرې وته نو اوس د کدي زمانہ کې توپ استعمالول شي یا ټانک استعمالول شي او یا میزایل استعمالول شي دارنګه زموږ علماء کرام یو سید ذکر دشمن په مقابله کې با هغه کې احتیاط کې
هغه ته هوا استعمالول، ریح باد استعمالول. او زنانم پکې مړی شي او بوډاګانم پکې مړ شي ابن استعماله تر سوچې سخت ضرورت نه راغلی. او باقی دې زمانہ کې توپ شو، ټینک شو، میزایل شو، د استعمالول شي. دا صحابه کرام خپل دفاعي ساز و سامان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل استعمال کړی دي. او قرآن شریف کې بل الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، چې تاسو د کافر په مقابله کې خپل طاقت، خو مضبوط طاقت برابر کړئ. نمارو نن د مسلمان څونه تعداد دی؟ مسلمان نن د کافر نه زیات دی. نن د مسلمان تعداد د يهودو نه زیات دی. نن د مسلمان تعداد د عیسایانو نه زیات دی. نن د ټولې دنیا د مسلمان تعداد د هندو نه زیات دی، بود متواله نه زیات دی، چینیانو نه زیات دی، روسیانو نه زیات دی. او مسلمانان ارض دغه خوري کنه خوري. ګور افغانستان کې وګوره، ګور په عراق کې وګوره، فلسطین کې وګوره، په کشمیر کې وګوره، په بوسنیا کې وګوره، په چیچنیا کې وګوره، ساخوا کې دغه لیبیا کې وګوره، شام کې وګوره، مصر کې وګوره. زه په مسلمان نن په غمخته دی. دا ولې؟ ځکه مسلمان لا چې د کافر په مقابله کې کم جهادي قوت پکار دی او کم سازو سامان پکار دی انشتا. نن کا د دشمن لګیا دی او د مسلمان خلاف نن بدمعشي شروع کړی دا. ولې؟ هغه سره جنگي سازو سامان شته او تاسو سره نشته. ایمان تاسو سره دی خو جنگي سازو سامان کوم چې قرآن سور له 100 کاله مخکې ویلي دي چې دا تاسو خپل جنگي سازو سامان برابر کې. نو زمونږ چې کوم مالدار مسلمانان دي او مالدار ملکونه دي په عیاشو کې پراته دي، صرف په تعیش کې پراته دي. دا د سوچ نشتا چې زما یو دشمن شتا، یو کافر زما شتا، او په مختلفو طریقو راځي او په ما باندې حمله کوي او زما مسلمان په مختلفو طریقو بربادي. ماشومان یې مړ کړل، زنانې کونډې کړلې، د وینو سیلابونه توی کړل. په دې سوچ دي چې کله مسلمان مون ختم کو او مسلمان له چې کوم قوت او کوم طاقت پکار دی ته د مسلمان توجه نشته. دا د مثال شو کنه. خندق نبی علیہ السلام کانول دي، مچوغه او منجنیقونه د طائف لپاره استعمال شوی دي. او قران حکیم کې الله وایي چې د دشمن په مقابله کې تاسو خپل مضبوط طاقت او خپل اسباب او جنگي سازو سامان هغه برابر کې. بهر کیف دا خندق په تیار شو او برابر شو. دیکھ یو واقع بلم داسې وړاندې پیښه شو. یو صحابي دی د نبی علیہ السلام نه اجازه وغوښته. وی صاحب مال له اجازه راکا کوړته ده. دا قانون دی چې په جهاد کې به د امیر د اجازه نه با کار نه کوي، د امیر تابعداري وکړي. دا غنه به اجازه غواړي. نبی علیہ السلام متویل شو چې لاړو دا صحابي کوړتا. نو د سره کو نيزه وا صحابه خو بخامخا وسله ځان سره ګرځوله. چې سنکور تور اوس بیبي د دروازې بار ولاړه. نو عرب خو غیرتی خلقو دې په شکی شو چې زما د خزه دروازې نه بار سین چاته ولاړه. نو نه دې نه غکړه خزه ته په ته بار سین ولاړه. خزه وته ما پرې راشه کوړتا. کور کې لوی غم پېخ دې ذکر تختې دې امبار تا. وې څه چل دې؟ وې ته قران نه وځه. دې سنکور تور یو لوی خامار په کور کې پروت دی. لوی اجدها ده. وی دې مار د وجه نه در تختې دلې دروازې ته. بد سره خو لوی نيزه وا، هغه نيزه هغه سوکه راواغشتا او د مار په دې سره کې خو. او چې زوري سنگ ورکا دې مار لا، نو مار یو چغواله. دا خزه وی په دې پوه نشم چې مار مخ کې مړ شو کله ما خاون مخ کې مړ شو. مارم مړ شو، خاون می پرې ودې مړ شو. د خدایا دا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الوی بیا چې الله رسول دغه چلے او کمار له پنيزه په سر کې قود مارم مړ شو او زما خاوندم مړ شو. په دې پوه نشم چې کوم یو مخ کې مړ شو، دواړه یو ځای مړ شو. نبی علیہ السلام او فرمایل وان لبیوتکم عوامر، وستاسو په کورونو کې پیریان اوسېږي.
ستاسو کورونو کې پیریان اوسېږي او مدینه منوره کې ګوره پیریان ډېر دي، هر قسمه پیریان پکې شته، مسلمانان هم پکې شته د نبی علیہ السلام نه دین زده کوي، او کافران هم پکې شته لکه څنګه چې مدینه منوره کې منافقین دي او يهوديان دي، دارنګه په دې کافرو په پیریانو کې شته، مسلمانان پکې شته، انګریزان پکې شته، يهوديان پکې شته، مشرکان پکې شته، هندوان پکې دي، قسم قسم. نو چې تاسو کلم کور ته دننه کېږئ او مارم پکې ولیدو تحریج په وکړه. تحریج څه معنا؟ داسې وته وایي یحرج علیکن ان تخرج من بیتی، تاسو زموږ کور وځئ، دا وته وایي. یا د نوح علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام عهد ورته پیش کړي، اسألکن بعهد نوح و سلیمان ان تخرجن من بیتی. یا پښتو کې داسې وته وایي چې د نوح علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام عهد درته مخکې کوم، زموږ کور وځئ، دا ورته خامخا وایي. ځکه نوح علیہ السلام چې کله کشته ته خطا ځان سره ماران هم خېجولي، د هر جنس د حیواناتو له یو ځان سره خېجولي، نو د هغې نه وعده غشته ده د مولات ته به ضرر نه رسوي. او سلیمان علیہ السلام خو په هر چا حکومت و نو هغه هم د دې پیریانو نه وعده غشته را چې تاسو مسلمان ته ضرر نه رسوي. نو دا ورته ور یاد کې ورته ووایي چې په عهد د نوح علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام د تا نه دا سوال کوم چې زما د کور وځه. نو که پیری خو غیب بشي او که پیری غیب نشو نو پته به ولګي چې دا پیری نه دی، بیا ملکا کور کې د مار ولید نو سمدستی په आवाज مکه او دا आवाज ول الاول ورکا په خبره خو رسېده کنه. که غیب شو خو خبره، که غیب نشو که پیری خو غیب بشي، او که پیری نو او غیب نشو نو بیا به ماری بیا مړ. بهر کیفو دا خندق صحابه کرامو په شپږ ورځې کې پورا کړ سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. خو چې خندق سنگ پورا شو نو د 10,000 لښکر را ورسېد، 10,000 کافرانو، لږ نه دي ډېر زیات دي، ښځې ځان سره روستي دي، تورې او نیزې او خان، او په ډېر لوی جوش کې رالل، په داسې جوش کې رالل چې د مدینې منافقان په یره کې پرېوتل. قرآن شریف کې الله فرمایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، د مدینې نه په هر طرف حمله وکړه. دې خو ساده شو چې په مختلفو طرفونو، په څلورو طرفونو به مونږ په مدینه حمله کوو. ازداد ذکر شو فوق او اسفل استیعاب ته مراد، هر طرف نه حمله وکړه، بر لاندې هر طرف نه حمله وکړه. او دې مطلب و چې مسلمانان به ختم کو پیلوي نه بسنن. اذ زاغت الابصار، د منافقین سترګې کېری بیرې شو چې دا خو پکې ممروسو، ولا بلغت القلوب الحناجر، او دا زړونه مړی ته ورسېدل. هلکه ویله مې د خولې له راغی، خولې له نه راځي، لیکن دا هغه د تنګش او د تکلیف په وخت کې خلک دا محاوره استعمالوي، وړونه خولې له راغلل. وتظنون بالله الظنون، او په خدای بدګمانه شروع کړي، دا منافقانو بدګمانه شروع کړي. څه خدای پاک خو چې د بدل پیغمبر امداد کوم، امداد په وسره نه کو. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. قرآن شریف کې الله فرمایي په مسلمانانو ازمایش راغی، دا یو ازمایش دی. اوس ور ازمایش سي کله په مسلمان سخت راځي، کله نرم راځي، کله بیماری راځي، کله روغ صحت راځي، کله مړی راځي، کله ماشوم پیدا کیږي. دا ټول ازمایشونه لیکل چې په خوشاله کې د خدای حمد ادا کوي او کنه ادا کوي، او که تکلیف او غم دل راغی نو ته پاغه کې خدای یاد او کنه یاد، غم او تکلیف کې هم خدای نه لري، او په خوشاله کې هم خدای یاد. او چې کوم مسلمانانو کامل اغي وی هذا ما وعدنا الله، دا وی هغه چې موږ سره خدای او رسول وعده کړو، وصدق الله ورسوله، او خدای او رسول اشتیا ویلي دي، اغي باندې له غبرهټ نو. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، دا ایمان نورم مضبوط شو، دا پیغمبر علیہ السلام تابعداري دا نورم کلک شو. رال الکافران دا وحد خوا کې خیمه خخې کړل، او په دې سوچ چې په مدینه د هر طرف نه حمله ده او نن موږ مسلمان ختمو. او چې رال الخندق ولید حق بک حیران شو، او خو دا سدي مسلمانان خو په مدینه کې نشتا، اغي خو د خندق او د غر په میانس کې دی ردی، او یو طرف ته غر دی پاغیب نشو راخته، بل طرف ته خندق دی. بس کړ بدقه سے برات له د خندق په خوا کې په پدیره کېدل، د خندق نه را پورې وتی نشو، پینځګه د پلنو پینځګه د جوړ خندق ته. اوس بس کېږي
ولې چې په خندق راځي او کوزيږي او مسلمان وته ولاړ دی هغه پکانی دا په اثر ولي او که خندق لرازي او را کوزيږي او راخيږي نو مسلمان ولاړ دی غشي وسره دی په غشي ولي سبب شل وځي یا یوم یاشتا کافران دقل ته دیرو او په دې سوچ کې دي چې موږ څنګه مسلمان ختم کو هغه حوی ابن احتب چې کوم د بنو نذیر سردار او يهودي اغلال يهود د بنو قریظه او يهودو پسې د بنو قریظه يهوديان په مدینه کې اوسېدل هغه ته ویرو د مسلمان خلاف د بنو قریظه چې کوم مشر کعب ابن اسد هغه چې د توقت الحوی ابن احتب تم دروازه وته بند کړ حوی ابن احتب ورغه دروازه وته ولا په کعبه د دنیا کافر میرا غون کړی دی نن مسلمان ختمو روزه هغه کعب ابن اسد يهودي وته حوی تا وی داس پیرو وی دا مخدس پیرو دی او خیر دی نه وروړ شر دی لاله راولې دی هغه خیر مې راولې دی نن به مسلمان ختمو پریږدي نه د دنیا دشمن مې غطفانیان او د مکه خلک ټول راغون کړی کعب ابن اسد وته وی قسم په خدای چې ما د پیغمبر علی السلام سره وعده کړی او ما په وعده کې ډیر با وفا مونته دي او ما ډیر رښتونی مونته دي د خدای ویونی سوزت مونږ پارام پرېدا خیر دی وته لګیاو هغه مجبور چې را مجبور کا نو بنو قریظه او يهوديانو په عهد مات کا وروتل نبی علیہ السلام ته چاوي چې د بنو قریظه او يهوديانو می مرګري شو لکه دا بار نه دشمن راځي د تورنګ خپل خلک مرګري شي نو نبی هم ډېر خپه شو نو دوی صحابه ولېګل په تاسو لار چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه او سعد ابن عباده رضی الله عنه او عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه ویل دې خبره ما تحقیق وکړه لکه چې بنو قریظه سره زموږ معاهده ده نو چې رښتیا وي معاهده ما تکړه ده او کنه دا درې واړه لاړل حضور پاک وته وی چې واپس راشه د خلکو مخ کې به ما ته نه وایي اصله مسلمانان غریبانان اون لقي اون یریږي چې دا بار نمراله نو د کلم زمون خلاف لخر تیار شو دوی چې درې واړه لاړل واپس رالل نو حضور پاک ته پټ الوي په اشاره یې وته وی سه خپل وعده ما ته کړل بعد عهدی کړی ده د بنو قریظه يهوديان او اغیم دا کافرو مرګریش ډیر زیات نبی علیہ السلام خپش پدیم خپشو چې دا يهوديان ولې ما خلاف دونه سازشونه کوي څه چل شوی ما سره خو لیکل کړی دي وعده را سره کړی ده سلاله لرا باندې لخر را واچولې او سره د مدینه دي دا چې دي نو دي دن وروتل دا وسکیږي خدا ډیر پیغمبر علیہ السلام پریشان او یو ورځ داسې مضبوط جنگ وشو داسې مضبوط چې نبی علیہ السلام د ماسپخین منځمونه کړ د مازیګر یې مونږ کړ د ماخام یې مونږ کړ د ماسخوتن هم ډیر وخت تیر دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته ویل ما خو مونږ نه کړی وی والله ان صلیت مام نه کړی قسم دې کمام کړی وی دې چې دا مونږ کو نو پیغمبر علیہ السلام په دغه ور ډیره سخت خیره وکړه وی یا الله د کافر کورونه او قبرونه د اور نه ډکه خدای د کافر کورونه او قبرونه د اور نه ډکه مونږ خو د منځنه منې کړو خصوصا د مازیګر مونږ را باندې قضا کړ مازیګر مونږ ډېر اهمیت لري نو بیا اول د ماسپخین مونږ کو قضا بیا د مازیګر مونږ قضا وکړو بیا د ماخام مونږ قضا وکړو او بیا د ماسخوتن مونږ قضا وکړو یو کافر عمرو ابن عبد اغراغه او هغه په طریقه یو ځای کې د خندق لټنګو نو اسی روز غلو په خندق را پورې وت او چې را پورې وت نو اعلان کوي مقابله لراشي حضرت علی رضی الله عنه میدان ته ورغی وته وسو کې وی علی وینا ستا مرګ زنه خو هم تکشره څوک مشر را میدان تکا علی صاحب وته وی زه د مرګ خو خوم زه کشرم خو د مرګ خو خوم نو دا عبد عمر دی ورته د اسنا دا عمرو ابن عبد دا اسنا ورته کوز شو چې کوز شو کوزیدو سره دا ډېر بدمعشو کوزیدو سره په حضرت علی غزارو پتورا علی صاحب سره ډالو ځانې بد کې سره لږ زخمی شو او نور بچ شو خو چې څنګه د غزارو کو او علی صاحب بیا تورو چته کړه او غزارې داسې مضبوط ورکو چې هغه د اوسپنې زغرا چولې و ځانې مکمل په اوسپنه کې پټ کړو او حضرت علی صاحب داسې مضبوط غزار ورکو چې توره دا اوسپنه نه موته او ده نه موته مردار شو خدای مردار یو بل کافرو
نوفل ابن عمیر، نوفل ابن عبداللہ، نوفل ابن عبداللہ اگر امن ڈکڑے اگر زبنن زمو د مسلمانانو د پیغمبر بدنن وزنم پریدمینا ولکه دومره لوی خندق چلی وی زما داسې اصل چې د خندق نه پورې غاړه ټوپ والی شي تورې لاس کې واغشتا او بعینی چې کوم دی کې حضور پاک ولاړو په دقه د په خندق راغی او چې څنګه اسروز غلو چې دا به د خندق نه ټوپ کې زما اسو او نه په پیغمبر علی السلام په تور غزار کوم او چې څنګه اصل ټوپ ورکا نو اسه په خندق کې لاندې پرې وته سره ده او دا سټه مات شو مردار شو چې مردار شو کافر وی 10,000 درهم بدر کو او د دې نوفل دا لاشرا لراکه 10,000 درهم درکو دا لاشراکه نبی رسول الله وی د مردار نه د لاشلم او نه مې دا مردار او نه پیسې لم او نه مې دا مردار پکار دا صحابه ته با اخو ته ورغورځي بل زګوي چې 10,000 درهم غوړې شي د جنگ سامان به پیوالو حضور پاک وینه پلیت وجود د کافر نه پیسې غواړو نه مې دا پلیت وجود پکار دی ویرو کې دغه سی ولا ورکی دا سلغون دی منډه تړیو شوی یو صحابي دی نعیم ابن مسعود غطفانی نبی رسول الله لراغي وسیب وی دما قوم غطفانیان په دې کې پراته دي او هغه ته زما د اسلام پته نه لګی چې مسلمان دی نو کې اجازه راکې زوردم چې د خپل قوم لګ اشرب پوهه کوم نبی زمو دې راخه زورد الله دې حفاظت وکا دې په خندق ورپورې ور او دې غطفانیان ته ما پیژنې الکه ته کوم ځای وې هغه ته پته نه و چې مسلمان شوی دی او مدینه ته تللی ته کوم ځای وې دا دې خو لا راځم کړ حضور پاک ته وی ګورې لیک دروغ پکې وایم نو جنگ کې دروغ ویل شي وای پکې اجازه ته وته وی د تاسو مرګ امکان دا څه دی چې د مکه او د مدینه د خلکو خپل دښمنی ده نو مکه خلک پیښو نبی رسول الله پیښه نو زموږ څه کار دی غطفانیان چې مونږ دلته کرالو او صرف دی حوی خطا کو د کجورو په باندې راوستو تاسو څه خیال دی په دې خندق تاسو ورتلی شي غطفانیان وته ویل نه شو ورته وی څه ځان وجنو زه چې زو بس هغه اعلان وکړ وی دې چې زو غطفانیان ته روان شو دې کې خدای پاک طوفان راوست داسې طوفان الله راوسته قرآن شریف کې الله فرمایي انزل جنودا لم تروها داسې لخکره او باد خدای راوست طوفان چې د دې کافرو خیمه یو چته کړي او دوی چې په نغرو کوم لوخي خودي د پخلی هغه لوخي ته اخوا کړل او د سارو بچیو چت کړل دون طوفان او چې څوک پزمکه ناس ته بچو کو څوک بولاړو هغه به چت کړ او خیمه او دا لوی طوفان دی او زلزل د سترګو کې شګه پریوته پخلو کې پریوته بس نر باغو چې خپل اوخ تخطو تختیده بس نرغو چې خپل ساروی لیدو تختیده ټول او تختیدل لاړل دا شل وځي یا یوم میاش دوی د مسلمانانو خلاف د مدینه کې چپیره دیرو رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړ الله عباد میرا وسته او لخر د فرشتو میرا وستله او کافر مې د نوز غلو لالو تختیدل نبی علیہ السلام یو اعلان وکړ وی آل نغزوهم ولا یغزوننا صحابه ته مبارک نشه د دینه پس به کافر زمون مقابله له مدینه ته ناراضی باس د خیر راتللو دینه پس به مونږ زو باس د خیر راتللو نو دا لیا معرکه دا پیخ شوا دیتا غزوه خندق وی او غزوه احزاب وتا وی زنانه هم پکی اولیه توره کړی حضور پاک زنانه په مدینه کې او قلا کې بند کړي او حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې کوم مشهور شاعر د حضور پاکو هغه ته ویتلی زنانو سره کېنه دې سپیلګری ګورا یو يهودي ولا دا بنو قریظه يهوديانو خو ساده شو وکړه واده خلافیه وکړه یو يهودي ورغه معلومات کوي چې د خزو سره څوک فوجان شته کې نشته مسلمانان څوک حفاظت کوون کې شته کې نشته حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها يهودي صحیح کو حضرت حسان ابن ثابت ته وی صفیه د حضور پاک ترور و د پلار خورې و حضرت حسان ته ورشا او پر يهودي غزار وکړه په څه په وکړه ما سره سړي د خیمه د لرګي والا او پر اثر و حضرت حسان وی زس پینګری مده غزار کولې شم زه غنشم کولې میخا بس ورغله حضرت صفیه او لرګي او چت کا و يهودي په اثر و چې وی و مردار
حضرت حسان ابن ثابت توی ز خزیمه ګوتې نشم وروړې او ته دې اوس 1900 د خیمې نه د قلانه بار ورو غورځوا د قلا په دیوال دا يهودي راوړېدل نو دا يهوديان به او یریږي وای به چې مسلمانانو سره سړیشتا په موږ باندې راځي حضرت حسان وی د ګډم درې غورځول شم زما لاس کې کم دي طاقت دې څنګه ونیسم نو بیا حضرت صفیه رضی الله عنها ورلا او په جامو کې صادرون کې ونیو او د قلانه پورې غاړې ورو غورځو هغه کې دا حکمت او يهوديان په انتظارو چې مسلمانانو سره سړیشتا کنيستا او چې له وګورځو يهوديان ویل کې سړی وسره دی هغه زمونږ دغه ملک جاسوس را له ملک او دون تپله سړی دی وتر چې بارې راته وګورځو خدای حفاظت کوي نبی علیہ السلام یو आवाज وکړ وی سوق بلال شي او مالبا د کافر خبر راوړي حضرت زبیر رضی الله عنه پاسه وی زبلال شو ګوره د خندق نه وراوړېدل آسان کار نو ګران کار نبی علیہ السلام بیا आवाज وکړ وی سوق بلال شي چې مال د کافر خبر راوړي خندق نه ورپوري وي بیا زبیر پاسه د حضور پاک د ترور زید بیا کې ناست بیا आवाज کوي څوک بلال شي چې ما د کافر خبر وروړي زبیر بیا پاسه نبی رسول الله ویل کل نبی حواری وحواری الزبیر وی هر پیغمبر یو خاص امدادګری مرګری وی او زما امدادګری مرګری حضرت زبیر او دغه پیغمبر علی السلام یو انعام ولا ورت ناشنه انعام هغه انعام څه دی وی فدا کابی و امی و ای زبیرہ زما مور و پلار تانه قربان نو دی لار د خندق نه ورو او ځان لا به حفاظت کوي د خندق نه ورو او د کافرانو په منځ کې چکر لگاو او بیا راغی او نبی رسول الله ته ټول حال وی یو موقع کې بیا فرمایل وی سوچته چې په خندق ورپورو دي او زمال خبر راوړي حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه پاسل وی سب دا کار بزو کو بڑا آسان کار خو نه دی وی خلا ورده په وی الله به حفاظت کوي خو حذیفه ور سبکینا بس مال بسره په اطلاع ورو کې دا وی حالت دی حذیفه ابن الیمان ورغ وی پکې ګرځې دمنو چالي دم نه وی ابو سفیان چې کوم د کافر مشر سردار دی وی دې مخوا کېو وی ما وی چې غشي باندې دا سرولم چې بس مرشي وی د حضور پاک خبر را یاد شو چې ګوره سبکینا وی ابو سفیان لګیو مرګرو ته چې دې کیږي دې دوه غرقلو سترګم د خورو ډکه شوي خلم د خورو ډکه شو او اورونه هغه چې کم اورونه بلکړو د خوراک د پاره هغه اورونه ذل یول او خیمه په وسولې او قوم را نو تختید غطفانیان او تختیدل بس دې چیزو خیمه غونډوي دیراغه حضور پاک دې الوي دې سب سړي پته توي قوم پمنده وی ابو سفیان خو می دا غشی لاندې شو مې چې ملکو مې وی تاسو وی چې سبا زیاتی کار نه کینې پرې مې خور وی خله وکړه الله د مسلمانانو مضبوط مدد وکړه په جنگ کې او ګټه خدای پاک مسلمان لا ورکړه مضبوطه ګټه رب العالمین مسلمان لا ورکړه او ټول کافر خدای پاک د ذل او د باد په ذریعہ باندې واپس او تختول مکه ته هغه خندق ډیره مودو بیا وبن شو اوس خندق نشته هغه ما یو ځای کې تاریخي بنیاد باندې هم یو سړی نه تاسو مو کړ مخکې یو دل تلو ما یو بوډا بابا تسبیح او دغه خرصول په ګاډي باندې مې بابا ته د کم دی وزره د مدینه ما هغه خندق زیاده معلوم نه چې هغه کم نه کې نو مقامخ یو سپایی ولالو په سړک د پاسه ویغه شرطي والا هغه سپایی د شرطه وای ویغه شرطي والا یې نه او ویلا د خندق نه خدا سړک په پاسه جوړ دی چې کوم ځای کې دا مین روډ روان دی دا ټول پاغه خندق د پاسه دی او خوا کې جبل سلع ده په دغه غر کې یو غارمو ما په خپل هغه غار لیدل دی پاغه غر کې شتا نبی رسول الله عموما د شپې لال هغه کې به آرام او دمه به کولو سخت تکلیف و صحابه تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دا تکلیفات برداشت کړل خدای ولا فتح ورکا نصرت ورکا مولا دې کلمو دې خبره ته اشاره ده مسلمان باندې به تکلیف خامخا راځي ګور الله یو جبريل علیه السلام وزر باندې غون عادیان غرق کړل ون سمودیان په یو چغه په غرق کړل دلته انداسې کولی شو لیکن دې کې د الله حکمت
ګوري مسلمان آزمائش پہ کوي چې الله لار کې تاسو ته قرباني ورکوي که نه ورکوي. او بل دې کې دا حکمت چې دا چې د اهل مکه خدای نه تبا کول، ځکه الله هم دې خلکو ته بیا رسو هدایت ور نصیب کړ. دغه ابو سفیان رضی الله عنه چې په احد کې د کافرانو سردارو، په خندق کې د کافرانو سردارو، دا خدای مسلمان کړ. هغه د ابو جهل وی عکرمه رضی الله عنه چې په بدر کې او په احد کې د کافر لوی سپسالارو خدای مسلمان کړ. هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په احد کې د مسلمان خلاف سخت جنگ وکړ او د اسونو د رساله سپسالارو هغه خدای پاک مسلمان کړ. دا اکثریت کافران دا خدای پاک بیا مسلمانان کړ. دا الله پاک دا حکمت هم رون دغه صحابه دي دین لپاره لوی قرباني ورکړل. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی ټول د قربانونو ډکه، ټول د قربانونو آسان خبره نه ده. په دغه قربانو دا دین مونږ ته راورسېده او د دین حفاظت خو مونږ کو کنه. بس نبی علیہ السلام مبارک خپل ډیوټي پوره کړې ده، صحابه خپل ډیوټي پوره کړې ده. اوس دا دین دا به مونږ محفوظ ساتو، دا دین به امت ته مونږ رسو، دا دین ابیاری په مونږ باندې ده او دا دین امت ته دعوت او تبلیغ او دین رسول د دې دین دفاع کول دا زموږ ذمہ داری ده. دا به څنګه کوو؟ رب العالمین دې د حضور پاک ورته د دین او د شی دین ټول امت ته ورسوي او الله دې زمونږ ناراضي شي. خدای پاک دې مسلمانانو اتفاق نصیب کړي او څومره کافران چې نن مسلمان خلاف برسره پیکار دي رب ذوالجلال دې ذلیل او رسوا کړي. خدای دې ذلیل او رسوا کړي، خدای دې ذلیل او رسوا کړي. الله ته زمونږ مجاهدین حفاظت وکړي، خدای زمونږ مسلمانانو حفاظت وکړي، خدای زمونږ مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. پروردگار زمونږ وطن او ټول اسلامی ملکونه په دین او په اسلام آباد کړي او ته اتفاق نصیب کړي. مریضانو لپاره دعا وکړي چې الله شفا ورکړي. یو مریض دی په هسپتال کې زمونږ یو مرګري د جمع د یو مرګ د والد صاحب دی هارت اٹیک پته شوی دی، دعا وکړي چې الله ول شفا ورکړي، الله روغ صحت نصیب کړي. یو بل مرګري دی هغه کور کې مریضان دی الله دې ول شفا ورکړي. یو بل دوست بچی نشتا دعا وکړي چې الله تعالی ول دارینه اولاد ورکړي. زمونږ باغشال الله دې کور ولا وفات شي دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي. آخرت په سفر الله د راحت او د خوشحالۍ کې د چا مردگان وفات خدای دې ټول وبخي. الله زمونږ راضي شي. خدای پاک زمونږ په دل کې د دین رڼا واچي او خدای پاک زمونږ مشران ټول وبخي او الله تعالی دې زمونږ د دنیا او د آخرت خیر او برکت الله مونږ راکړي او د دنیا او د آخرت د فتنو او د غمونو او د آفتونو نه رب العالمین په امن کې وساتي. بچام چې اولاد می خدای د نارینه اولاد ورکړي، چاته سم مشکلات وی خدای مشکلات پریشانه او ټینشنونو ول په خوشاله باندې بدل کې. رب ذوالجلال ته زمونږ راضي شي، خدای ته زمونږ راضي شي، خدای ته زمونږ ګناهونه معاف کې، خدای جنت الفردوس هم نصیب کې، خدای د ځنکدن او د قبر د عذاب نه مساته، خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت امرګونو کې واچي، خدای د هغه تابعداري نصیب کې. رب العالمین داغي د جنډې لاندې جنت ته بوته کې، داغي د مبارک لاس د حوض کوثر وب نصیب کې. د حاضر جمع کې چې چا په لکه څه حاجتي خدای ته حاجت پوره کې. الله تاسو به روزګار دي، خدای د حلال روزګار نصیب کې. خدای ته چا تنخواه دا به برکت ولا واچي، څوک زمینداری کوي پر رزق کې برکت واچي او څوک نوکرې نشتا او روزګار نشته ولا خر روزګار ورکې پروردګارا. ته زموږ ناراضي شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.